السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دویمه نړیواله شلوریزه لوبه ترسره سول. دغه لوبه متحده عربي اماراتو لوبډلې وګټل. متحده عربي اماراتو لوبډله وتوانېدل چې اووه کاله وروسته افغانستان ته شرموونکې ماته ورکړي. متحده عربي امارات لوبډلې دغه لوبه په 9 ویکټو سره په ډېرې اسانۍ سره د افغان لوبډلې څخه وګټل. په نن لوبه کې د بیټسمینانو ترڅنګ بالرانو هم توره ونه کړه. که چیرې بیټسمینانو ښه بیټینګ ترسره کړی وی، تر 1.5 پورې منډې جوړې کړې وای، نو دا لوبه به ډېره نوره هم سخته سوې وای او متحده عربي اماراتو ته به د دې لوبې ګټل ډېر ګران تمام سوي وای. خو دا چې افغان بیټسمینانو منډې ډېرې کمې جوړې کړې وې، بالرانو ته هم د دې لوبې ګټل ډېر سخت وه، ځکه بالران په هغه وخت کې لوبه ګټلی سي چې ستا بیټسمینانو لوړ هدف ټاکلی وي. هلته دوی شاټونه وي، نو بیا بالران هم ویکټ اخیستلی سي. خو دا چې ستا هدف ډیر کم وي، بالران بیا نسي کولی چې دغه لوبه وګټي. افغانستان هر وخت په بیټینګ کې ډیر زیات مشکلات لري. باید په راتلونکي کې دا بیټینګ لاین داسې زبردست داسې قوي کړي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې باندې افغانستان په شلوریزو لوبه کې 160 180 منډې جوړې کړي، نو بیا د هغه لوبې ګټل ډیر آسان وي. که تا چیرې 130 138 منډې دې جوړې کړې وي، نو دا خو بیا قوي لوبډلې راځي، هغوی ته بیا دا هدف ډیر کم دی. که نن موږ وګورو، متحده عربي اماراتو لوبډله د افغانستان پر وړاندې ډیره کمزورې لوبډله ده، د افغانستان په نسبت بیخي زیاته کمزورې لوبډله ده. خو نن دوی وتوانېدل چې د یوه لوبغاړي په سوځېدو سره، یعنې په 9 ویکټو افغانستان ته ماته ورکړي. که په دغه لوبډله کې نوي ځوانانو ته چانس ورکول سوی وای، ډیره ښه نتیجه به یې ورکړې وای، نن به مو د متحده عربي اماراتو څخه ماته نه وای خوړلې. عثمان غني، صدیق اتل، درویش رسولي هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان راتلونکي دي. دا اوس چې په پام کې نه دي، دغه لوبغاړي باید یو څو وخت د لوبډلې څخه کښېنول سي، چې په پوم کې راغله پیټ سول، بیا دې په لوبډله کې واخیستل سي. هغه لوبغاړي چې په پوم کې نه دي، یا په لسو لوبو کې یوه 50 وي، بیا هم په هره لوبه کې لوبیږي، په هره لوبه کې چانس ورکول کیږي. باید یو څو وخت خامخا د لوبډلې څخه ډراپ سي، چې په ځان باندې خواري وکړي، په ځان باندې یقین ولري، په ځان کې دا استعداد پیدا کړي چې په خپل استعداد راسي په لوبډله کې ولوبیږي. خیر، دا لوبه د په دې کې ګټل او بایلل راځي. سبانۍ لوبې ته باید ښه لوبډله چمتو کړي. سبانۍ لوبه باید افغانستان خامخا وګټي، ځکه سیریز هم اوس یو په یو مساوي دی. که سبانۍ لوبه افغانستان وګټي، نو سیریز به افغانستان وګټي. سبانۍ لوبه د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده. په راتلونکي مارچ میاشت کې د پاکستان سره هم 3 شلوریزې لوبې لرو. باید هغوی لوبو ته هم تیاری وسي، ښه لوبډله انتخاب سي. دغه اوس چې په پوم کې نه دي، په دې لوبغاړو باندې کار وسي. که دا په پوم کې نه راځي، نور لوبغاړي دې رامخکې کړي، هغه ځوانان لوبغاړي دې رامخکې کړي چې د پاکستان پر وړاندې یوه ډیره ښه لوبډله اعلان سي او د پاکستان پر وړاندې ډیرې ښې لوبې وکړي. افغانستان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پریکړه وکړه. په ټاکل شوو 100 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره نجیب الله زدران تر ټولو ډېرې 30 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. حضرت الله زازي 23، افسر زازي 18 منډې جوړې کړې. متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ظهور خان ډېره زبردسته توپ اچونه ترسره کړه، 2 ویکټې یې واخیستې. ظفر فرید هم 2 ویکټې واخیستې. د متحده عربي اماراتو لپاره بیا محمد وسیم ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه، په 50 بالونو باندې 91 منډې جوړې کړې. همداسې د افغانستان له طرفه بیا کریم جنت 1 ویکټ ترلاسه کړه. متحده عربي امارات لوبډلې دغه لوبه په 9 ویکټو سره وګټل. د دې سیریز درېیمه او وروستۍ نړیواله شلوریزه لوبه سبا ترسره کیږي. درېیمه لوبه که هره لوبډله وګټي، سیریز به هغه ګټي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې هم پیج در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.